سلامونه او نیکی هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه په لومړي سر کې ګرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د تازه خبرونو سره ټکي د امریکا او برېټانیا کابل هوایي ډګر ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی امریکا او برېټانیا له خپلو وګړو غوښتي چې د برید لوړ ګواښ له امله هوایي ډګر ته له ورتګ ډډه وکړي دواړو هیوادونو له خپلو هغو وګړو چې لا هم له کابل هوایي ډګره باندې په انتظار دي غوښتي چې ژر تر ژره له هغه ځایه ولاړ شي په رپوټونو کې ویل شوي چې په هوایي ډګر کې پوځي قومندانانو لا وړاندې هلته د هوایي ډګره په دروازو کې بهر ته د تګ لپاره په ورټل شویو خلکو د زرمرګو او یا د هوان بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې دي د امریکا ولسمشر جوبايډن هم یوه ورځ وړاندې د داعش ډلې له خوا کابل هوایي ډګر ته د ورپېښ خطر په اړه خبرداری ورکړی و پينټاګون له 10,000 ډېر کسان په کابل هوایي ډګر کې له هېواد وتلو ته انتظار کوي 11 اګست جل غځولو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل شوې دي بل لور ته له کابله رسېدلو رپوټونو کې ویل شوي چې طالبان هوایي ډګر ته ورغلي لارې تړلې دي خو له دې وړاندې د امریکا بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې طالبان ژمنه کړې چې د هغو افغانانو او بهر وګړو ته چې د اګست له 21 وروسته هم اجازه ورکوي چې غواړي بهر ته لاړ شي ټاکل شوي شپږ ورځې وروسته د اګست په 23 ټول امریکایي ځواکونه او کابل هوایي ډګر بشپړ ډول وځي او ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا تازه خبر چې موږ در سره وړاندې کړه دا هم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ